بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. هوم ټب کې فنټ دا مو ویل خلاص پرون دلته نن دغه بل د پاراګراف ګروپ وایو. دلته ګوره تر دې چې پورې دا خلاص د خواته چې دا بیا پاراګراف ګروپ ګوره اول لیکنه کوو. تور د مثال یو عنوان ده، دلته دا نور متن لري. ګوره عنوان دایم چې دا لو غوندې له متن نه غټ وي یا بولډ هم پکې وي. که بولډ نه وي باید یو اندازه غټ شي ځکه عنوانونه معلوم شي چې دا عنوان دا له نور باډي ټیکس سره یعنې له متن سره. ګورې دغه عنوان مونږ او تاسو زیاتر وخت وینو چې دلته نه بلکې مینځ کې یې. دا څنګه کوی سو دغه عنوان مونږ او تاسو مینځ ته راوړو. دلته ګوره اول دا لیفت ده، دا سنټر دغه باندې کلیک وکړه، مرکز ته راغی، مینځ ته راغی. دا دو خواته رایټ خواته ګوره الاین رایټس دې باندې کلیک وکړه، راسته خواته راغی او دلته بیا مینځ خواته راغی. دغه کار د شارټکټ لارې هم کوی سو. کنټرول ال لیفت خواته، کنټرول ای سنټر مرکز خواته راوړي، کنټرول آر رایټ خواته یعنی ښه خواته راځي، کنټرول ای مونږ وایو سنټر کې باید راسي. دې باندې خو پوه سئ. بل دلته جسټیفای ده. ګورئ دغه متن چې لیکل شوی دو خواته دا یو خط چې ده تر دې چې پورې ده، دا بل خط لږ غوندې مخکې راغلی. بیا ګوره دا بل خط چې ده دا یو دو خواته ده، دا بل ترېنه مخکې راغلی، لږ غوندې ګډوډ ده، سم نه ده. نو چې کله مونږ او تاسو لیکنه کوو، کتاب کې لیکنه کوو، باید دا دواړه خوا شي یو برابر یې. دو خواته ګوره یو اندازه ده ټول څومره ښایسته ښکاري، او دا بل خواته یې سم نه ده، ګډوډ ده. دا باید هم سم شي. څنګه دا ټول متن انتخاب کړه. متن چې انتخاب کړه دلته راځي، دا ګوره چې ده جسټیفای، جسټیفای باندې کلیک وکړه، اوس تنظیم سو. ګوره دواړو خوا سره یو برابر سو. نو چې تاسو هم کله لیکنه کوئ په آخر کې باید متن جسټیفای کړئ چې دواړه خوا باید برابر یو اندازه یې. خو دا جسټیفای څو رقم ده؟ یو ګوره خپل جسټیفای ده، تنظیم یې کړه دلته. جسټیفای لو هم همدغه شی ده، هېڅ فرق نه لري، هماغه یو شی ده. بل ورسره چې شی ده بل جسټیفای میډیم ده، یعنې میډیم متوسط اندازه دا جسټیفای کوي. څنګه یې جسټیفای کوي؟ هماغه شی ده، خو لیکن یوازې دغه د هر لغت په منځ کې لږ غوندې فاصله یې ایجاد کړې ده. فاصله پکې شته ده. ګوره په ټوله کې لږ غوندې چې ده فاصلې دي، فاصله ده. بل راځو بل چې ده دلته جسټیفای های ده، های جسټیفای ده. دې باندې م کلیک وکړه، جسټیفای کوي، خو یوازې فرق په دې کې چې ده هماغه فاصلې پکې زیات شوي دي، نور هم. خو چې دغه دواړه د ګرامر لحاظ نه دا غلط دي. ښه لو جسټیفای او های جسټیفای دا دواړه د هر لغت په منځ کې فاصله ایجادوي، دواړه خوا تنظیموي، خو لږ غوندې فاصله په منځ کې پیدا کوي. دغه فاصله د ګرامر یعنې د لیکنې لحاظه دا غلط ده، دا صحیح نه ده، باید دغسې نه وي. نو ته چې کله جسټیفای کوې کوم جسټیفای باید وي؟ لو جسټیفای، یا خپله جسټیفای یا لو جسټیفای. دې باندې کلیک وکړه. دغه د ګرامري لحاظ نه بیخي صحیح ده، د ګرامري لحاظ مطابق دی. بل دا جسټیفای کوی سو د شارټکټ لارې هم دا کار کوی سو. متن انتخاب کا دلته ودرېدې چې نو دا باید انتخاب سي. کنټرول جے، کنټرول جے ګوره جسټیفای نه ووته بیرته، کنټرول جے ووهه جسټیفای سو. کنټرول جے جسټیفای نه وځي بیرته جسټیفای کېږي. او ګوره دلته اوس جسټیفای ده که نه، ګوره دلته شته. ته غواړې دا جسټیفای نه وباسې، همدې باندې کلیک وکړه، جسټیفای نه ووته، بیرته دلته جسټیفای که جسټیفای سو بیرته. دې باندې خو پوه سئ. راځو بل شی ده. بل دلته ګوره دا بالټس دي. شی بالټس، بالټ خپله شکلونو اشکال ته وایي. یعنې بالټ په واسطه کوی سو چې هر یو پاراګراف ته مونږ یو شکل د اشکالو نه ورکو. یو بالټ ورته انتخاب کړه، دا بالټ انتخاب کړه. ګوره دا رقم بالټ راغی، کوم پاراګراف ته دا کوم څه انتخاب ده. ګوره زه دا ټول متن انتخابوم، دلته راځم بالټ ورته وایه. ګوره دا بالټ غواړې، دا غواړې، دا ګوره کتابو کې به تاسو لیدلی دا یو څه بالټ لري که نه، د یو نیم شیانو د نښې لپاره هلته راځي دا بالټ. ګوره دا کوم بالټ انتخاب کوي. ته مثال زه وایم دا بالټ، دا بالټ راغی. ګوره دا یو شکل د نمونه ده، هر پاراګراف ته ورکوي. خو دا هر پاراګراف ته ورکوي.
په هغه کې نه ده په ورډ پروګرام کې پاراګراف سکل هم ته هر یو انټر وهي پاراګراف جدا کیږي که هغه یو یا دوه توری هم ولیکي اوس دومره لیکنه کې انټر کا بیا بل پاراګراف جدا سو انټر بل پاراګراف انټر بل پاراګراف یعنی په هر انټر سره بل پاراګراف څه کیږي هغه جدا کیږي بل پاراګراف جوړیږي ها دا راځو دا ډیلیټ دلته دا متن انتخابو زه وایم دا نه کوم یو څه غواړې دې چې نه کوی سي دا ورته استفاده وکړي دې چې نه خو زه وایم دا مې په کار نه ده دلته دا دلته سي دي دا د ما په کار نه دي زه نور غواړم سي باید نور هغوی دغه بالټ سي دلته راځه بالټ چې ډیفاین نیو بالټس باندې کلیک وکړه ښه څه شی دې په کار ده د ما سمبول په کار سمبول باندې کلیک وکړه دا سمبول راغی کوم رقم سمبول ته غواړې دا رقم سمبول غواړم یا دلته ګوره د دنیا سمبولونه دي دلته که دا دې خوښ نس دې ګروپ کې دلته پاسه راسه دلته دا بل ورته انتخاب کړه ګوره دا نور سمبولونه دي دلته دا دې خوښ نس دلته بل ورته انتخاب کړه چې څو بل سمبول دا دې هغه نس دلته ګوره د دنیا سمبولونه هر یو دې باندې کلیک وکړي هغه نوې بل سمبول راځي په تور مثال زه دغه یو اند دغه انتخابوم دا وکیک سوسو دلته راغی دا څه بیا وکي وای چیرته راځي دلته هغه د بالټ په ځای اماغه سمبول راځي کوم یو څه تا ورته انتخاب کړای دا راغی کنټرول ای دا ټول انتخابو راځو بالټ ته زه وایم دا مې په کار نه ده دلته راځم نیو بالټ ته پکچر دې ما په کار ده یو عکس یو عکس د بالټ په ځای باید استفاده سي عکس په پکچر باندې کلیک وکړه دلته ورک افلاین ورته وای ګوره دا پکچر ده په مثال دا یو پکچر ده دا انتخاب کا انسرټ دلته راغی دلته 600 ګوره دلته راغی پکچر خدا اوس پکچر دغه سي نه ښکاري دا پکچر څنګه ښکاري ګوره د دې هغه سایز غټ کا کوم یو دا ما پکچر ده ګوره ما عکس د چی په ځای استعمال شوی دلته د بالټ په ځای راغلی یعنی د بالټ په ځای کوی سي ته پکچر هم د جنراول راځو بالټ ته زه وایم دا مې په کار نه ده ښه خو چې شی ته په کار ده ګوره یو بالټ دی نه د چې نه اخلو د دې په ځای په مثال دغه بالټ چې دا بالټ دی سایز باید وړکې خپل عادي حالت ته دا ګوره دا بالټ دی متن انتخابو ټول دلته راځو بالټ بالټ ډیفاین نیو بالټ باندې کلیک وکړه خو فنټ دا ګوره دا کوم متن چې ما لیکلی د دې فنټ د دې اندازه او د دې دا سټایل راته بدل کا کلیک وکړه ور باندې دلته کوی سي بدل کی فنټ ګوره دې چې نه دا فنټ ور بدلای دلته او دلته فنټ دلته بدلېږي ښه دا دې چې نه کوم فنټ غواړې په مثال ایریا کلیبر باډي دا ګوره فنټ سټایل یو سره کم ده زه وایم سي بولډ ایټالیک بولډ همي ایټالیک همي سایز یې څومره یې سایز دې چې نه غټ کړه 22 باید سایز یې صحیح ده کالر یې سره کم یې دلته کالر ورته ورکړه چې شی دا کالر په مثال دا سور رنګ کالر باید ولري انډرلاین ولري که نه انډرلاین هم ولري انډرلاین کلر کوی سي هغه ورته ورکړئ اوکې دلته انتخاب کړه دا 600 ګوره دلته راغی خو دا بالټ کوم بالټ انتخاب شوی دا کوم یو څو اماغه بالټ ګوره په اماغه سور رنګ په همغومره اندازه په همغه بولډ او ایټالیک په همغه ترتیب باندې راغی یعنی کوم بالټ چې ته انتخابوې کوی سي په دې کې هم ته نور تغییرات راولي سي کوم یو تا په زړه یې هلته فنټ کې تغییرات کوی سي ورته ها بالټ بل شی ده بل ته ګوره الاینمنټ ده دلته اوس چې دا لیفت انتخاب ده لیفت د متن سره نږدې ده ګوره دلته زه وایم دلته لاندې متوجه سي ګوره سنټر لږ غوندې دوه خواته فاصله پیدا کړه نور هم فاصله ایجاد سو که رایټ ورته وایي نور هم فاصله ایجادېږي دا اوکې که ورته ګوره د دې فاصله له متن سره زیات سو اضافه سو دا تغییرات هم کوی سي کنټرول ای دا ټول ډیلټوم په کار مې نه ده ګوره دغه بالټ دا د چیش لپاره استعمالیږي په مثال دا یو بالټ زه انتخابوم زه لیکنه کوم انټر کوم بیا ما ټیک مارک راغی زه وایم نه دا ټیک مارک باید را نسی دا جز لري لکه چار جواب سوالونه سي راځي کوي سي له بالټ نه ته استفاده وکړي ګوره یو دا دلته راځه څنګه به جز ته نه جدا کوي ګوره چینج لیول دا لیول دی باندې کلیک وکړه لیول چینج سو ګوره یو 2 3 څلور جواب بیا انټر کې لیول راځي بیا انټر وکړه دویم راغی دویم سوال لیکي ته دلته انټر کا دلته څه راغی دا راغی بیا دلته راځه چینج لیول ورته وایا دا لیول دویم لیول ته چینج کړه
لیول چینج کې بیا لیکنه کوه. بیا سوسو دریم سوال دغه په ترتیب باندې دا د بالټ ده. بالټ او نمبر دواړه سره یو شی دي، دا ټول انتخاب کړه ډیلیټ. دا ګوره چې و دا دلته بالټ و، دلته راځو نمبر ته. نمبر او بالټ دواړه سره یو شی دي، فرق نسته. ګوره دا نمبر انتخاب کړه لیکنه کوه، دلته راځي ګوره بیا دلته راځي چینج لیول ورته وایه، لیول ورته چینج کړه په ا سره 1 2 3 4. بیا چې دا دویم سوال راغی، سوال لیکنه کوه انټر کا. بیا بل طریقه هم لري، چینج لیول ورته مو وایه ټب باندې کلیک وکړه، ټب وها اتومات څه کیږي دا راځي بل هغه. ګوره دا اوس انټر دی که ای راځي، زویم بیا انټر کا دریم سوال ته راځي، دریم سوال دی ولیکه. دلته ګوره انټر کې چې راځي څلور راغی، زویم نه څلورم خو نه لیکم، د دریم سوال جزونه لیکم. څنګه لیکې؟ ټب باندې کلیک وکړه، ټب وها ګوره بیا جز راغی. دا د چار جواب سوالونو طریقه هم ده په دغه طریقه باندې. اول سوال د A B C D څلور جزء دي، بیا دویم سوال د A B C D څلور جزء دي. دا ټول دغه په ترتیب سره دا کوي چې جوړ کړي. او بل ښه دا د چار جواب سوالونه بل به درته وایم. ښه داسې هم کوی شو ښه چې دې جنب هېڅ انتخاب ونه کړه، دا کوم یو څه انتخاب یې دلته ګوره هر یو اتومات راځي، بیا ته لیکنه کوي دا اتومات راځي د خواته. صحیح سو؟ بل سره رقم ده چې کوم یو ته دې جنه انتخاب یې دا سو، دا ټول ده ګوره لا آی ده، دا رومانټکس ده ښه رومي عادت دي. خو دا له کیبورډ نه هم کوی چې مونږ او تاسو دا څه کو کیبورډ نه دا ټول هغه کوړته. کیبورډ کې څنګه ا ولیکه ټکی ډاټ سپیس ورکه دا همدا هغه راغی ای بی سی راغی ګوره دغسې کنټرول ا دا ډیلیټ کړه. یو ولیکه بیا دا ټکی ولیکه ډاټ سپیس وهه یو دوه درې دغسې کوی راسي. بل چې ده آی وهه رومانټکس راځي آی دا هغه وهه ورباندې ټکی ګوره دغسې کنټرول ا دا ډیلیټ کړه. بل همدارنګه ا او دغه قوس ورکه ګوره قوس بیا انټر کا بیا هم دغه راځي چې سو بیا دا راغی کنټرول ا دا ډیلیټ کا. بل چې دا ا ولیکه دا منفي ورکه سپیس ورکه بیا هم د خپل اتومات چې سو ترتیب راغی. دا بالټ یا نمبر ټول په ترتیب سره راځي. نور هم شته دي خو همدومره بس همدومره بیا ریکارډ بیا ډېر هغه کېږي. ښه راځو دلته دا یو نمبر ورکو نمبرینګ ده، خو نمبرینګ کې دلته دا نور هغه ډیفاین دا فارمټ ورته وایي. ګوره دې باندې کلیک وکړه بیا فارمټ ده. کوم فارمټ ده؟ زه غواړم دا نمبر یې راځي دا د سوالونه اول دوم دریم سوال که نه چار جوابه خو عجوز راځي. دا باید څه شی الفبای. ګوره اول شی الفبای دلته بیخي فنټ کوی سم تغییرات ورته وکړي. دلته چې کوی سي فنټ ته تغییرات وکړي. دا یو بل فنټ ورکړه ته مثال دلته هغه سټایل یې ده چې بولډ دی، دلته سایز ورته انتخاب کا. ایریل ورته وایي دغسې ښه بولډ نه یوازې بولډ به یې ایټالیک دی نه ګوره دغسې. کلر ورته انتخاب کا دا کلر لري ګوره دا اوکې که بیا اوکې کوم راغی اما کلر څه موږ تاسو انتخاب کړی با تا ثا جیم دغسې په ترتیب سره راځي ټول. کنټرول ا دا ډیلیټ کړه. راځو دلته دغه یو نمبر ورته انتخاب کړه نمبر ورکړه. راځو کته دلته دا خو فارمټ اوس دلته ګوره هغه لیفټ او رایټ دا هماغه موضوع ده چې ته کوی چې دلته لیفټ او رایټ دا ورته تغییرات وکړې. سنټر راځي لږ غوندې فاصله او رایټ سره بیا ډېره فاصله ده. بل چې ده سیټ ولیوم نمبر ده ګوره دا څه کار کوي. زه دلته یو نمبر ورکوم مثلا دا یو نمبر دا په دې ترتیب باندې دا ګوره دا لیکنه شو تر څو پورې ورسېده تر 22 پورې 23. دلته زه راځم زه وایم سیټ ولیوم ګوره څه کار کوي که سټارټ نیو لیست وایي نیو لیست باید شروع سي د کوم نه دې جنه له اول نه اول وهه 22 نمبر یې تا لیکلي دې نه اخوا ته بېرته له یو نه شروع سي تا لیست 1 2 3 دغسې په ترتیب سره مخکې لاړ سي. او که داسې ورته وایي دلته ګورئ څوارلس ده که نه کنټینیو فرام پریویس لیست که دا ورته انتخاب کړي دغسې په ترتیب ځي بیا بل هغه نه کوي هماغسې روان ده تغییر نه کوي. راځو